سلامونه او احترامات ملګرو، صدام حسین شباب یم. یو ځل بیا نن زه ستاسو مخې ته یم، په خپل علاقه باجوړ کې موجود یم. روژه ده، مازدیګری ټیم دی، خو د څو ورځو نه ما سوشل میډیا کتنو ما چې په دغه باره کې زه یو پروګرام جوړ کړم او یو ویډیو جوړه کړم او یو کلام هم تاسو ته وویم. کله چې زه سوشل میډیا فیسبوک کې داسې څیزونه زه کوډاو کړم نو هر چا په خپل موبایل او د پروفایل نه د خوراکونو او د دې څیزونو تصویران شیر کړي. مختلف څوک په یو ځای کې یو خوراکونه مخې ته پراته، څوک په بل ځای کې خوراکونه مخې ته پراته. نو بخښنې سره خو دا څیزونه اټلیسټ شیر کول نه دي پکار، ځکه چې په دې معاشره کې دا ډېر غریب وطن دی. دلته داسې خلک هم شته چې هغې ته د څو ورځو نه هغې ته خوراک نه وي میلاو شوی، د هغې څه د روژه ماتي، د افطارۍ یا د دې څیزونو څه بندوبست نه وي. نو که دا څیزونه داسې موږ شیر کوو نو هسې ښه خبره نه ده چې یو وږی هغه خوراک نه کلی هغه ته میلاویږي نو ته ورته د دې څیزونو تصویران هم شیر کوې، نو دا انسان ډېر بد هم لګي او هسې د خفګان خبره هم ده، ځکه چې په دې معاشره کې ډېر خلک داسې دي چې هغې ته 2 ټیمه روټۍ هم نه میلاویږي. او بل دا چې شعر دی چې شیخ چې 10 روجې پوره کړې نو په ګیره یې لاس راخ کو، شیخ چې 10 روجې پوره کړې نو په ګیره یې لاس راخ کو، دې ته نه ګوري د وږو چم کې هره ورځ روژه ده. نو داسې ډېر خلک شته دی چې هغې سره د خوراک او د افطارۍ د دې څیزونو څه بندوبست نه وي. نو موږ له پکار دي چې د دې څیزونو تصویران د خوراکونو دا موږ نه شیر کوو. بل یو څیز بل په سوشل میډیا نن سبا ډېر چلیږي چې چا به چاله یو تروړه وړه یا یو ډبه ورکړي او د هغې هم یو تصویر هغې به یې په سوشل میډیا شیر کوي. نو کاینډلي چې د دې نه موږ د دې څیزونو نه ډډه وکړو. او دا خبرې خو مې درته ځکه ستاسو لږ د دغه دپاره کولې چې یاره د دې څیزونو نه موږ له ډډه کول پکار دي، دا ډېرې ښې خبرې نه دي. او نور خو زه هر کله چې زه ستاسو مخې ته راغلی یم ما تاسو ته خپل کلامونه، شعر و شاعري، ټپې، غزلې مخې ته راوړي دي. په دغه سلسله کې زه نن تاسو ته یوه ټپیزه ویم او د هغې نه پس درته یو شعر ویم. او ټپیزه ده وایي په زړه مې تل دغه ارماني، په زړه مې تل دغه ارماني او چې راسخوا کې خپل جاناني، په ما جنت بیا دا جهاني و چې مور او پلار یې شهزادګاني، ځکه یې نونه بغدادۍ کونترې وینه. او یوه بله ټپیزه ده وایي د پښتونخوا په سیمه رالی، د پښتونخوا په سیمه رالی او توپان په موږ د کمه رالی، چې وخت یې تیر دی هغه رالی و یار مې د جنګ نه په شا رالی، په بېګانۍ ورکړې خوله ستومانه یمه. او یوه بله ټپیزه ده وایي دا ستا د حسن څومره شور دی، دا ستا د حسن څومره شور دی او دومره زما مینه کې زور دی، ما ته د ټول کلي پیغور دی، وایي د لیونو سره مې کور دی، د خولې خبره مې کوټې ته خېجوینه. او یو کلام درته وړاندې کوم مطلع ده وایي هیر مې شي جانان خو رایادېږي کله کله، هیر مې شي جانان خو رایادېږي کله کله او یادونه یې راځي سم راورېږي کله کله، او پر هر زړه مې ټکور دی خو لا هغسې مین دی، پر هر زړه مې ټکور دی خو لا هغسې مین دی، او باران چې راورېږي نو دردېږي کله کله، او په زور مې ستا د مینې توبه کړې د جانانه، په زور مې ستا د مینې توبه کړې د جانانه، او توبې خو لا توبې قسم ماتېږي کله کله، او دا نه چې ګنې وس د ګفتار نه لري ګونګۍ ده، دا نه چې ګنې وس د ګفتار نه لري ګونګۍ ده، دا پیغله پښتنه ده خو شرمېږي کله کله. او مقطع ده وایي شباب اوسنۍ خبره نه ده دا رواج د سود او زیان دی، شباب اوسنۍ خبره نه ده دا رواج د سود او زیان دی، رور هم د خپله روره جدا کېږي کله کله. او یو بل کلام دی وایي دردونه مې زیاتېږي دا د یار خبره نه ده، دردونه مې زیاتېږي دا د یار خبره نه ده، او بس هسې زړه مې لویږي د انکار خبره نه ده، او څه نور هم شته په زړه کې خو لا وسې نه رسېږي، څه نور هم شته په زړه کې خو لا وسې نه رسېږي، او ډېر زیات چې ځي راځي پې دا د لار خبره نه ده، او په ما پسې چې بنده دروازه کې داسې وایي، په ما پسې چې بنده دروازه کې داسې وایي راځه خو کله کله دا د جار خبره نه ده، او چې ستا نه به جدا شي او بیا هم به ژوندی ګرځي، چې ستا نه به جدا شي او بیا هم به ژوندی ګرځي، شباب کوي انکار دا د اقرار خبره نه ده. ډېره مننه ملګرو، دا یو کلام چې ما تاسو ته وړاندې کو، او دغه 2-3 خبرې چې کوم څیزونه هم تاسو کلم روژه ماتې کوئ یا چېرته یو پکنیک سپاټ ته ځئ په چکر باندې ځئ، اول ته تاسو د روژې افطارۍ څه پروګرام را جوړ کړی نو د خوراکونو د دې څیزونو دا تصویران نه دي شیر کول پکار. بله خبره دا ده چې
خلک چې نن سبا د روژې په دې میاشت کې د یو بل سره امدادونه کوي د غریبانو خلکو سره او بیا هغې له تصویران وباسي ما وکتل ډېر نو دا هم نه دي پکار حدیث مفهوم دی چې لکه تاسو صدقه یا خیرات داسې ورکوئ چې لکه د یو لاس یا په کم لاس چې ورکوئ چې په هغه لاس د هغې نه دا بل لاس خبر نه شي مطلب چې په دې کې څه ریاکاري او دا څیزونه شامل نه وي نو په دې باندې خدای پاک هم خوشحالیږي ډېره مننه او ما ټول عمر کوشش کړی چې داسې کلامونه غزلې ټپهیزې تاسو مخې ته راوړم چې تاسو لږ خوند واخلئ روژه ده مازدیګری هم و نو ما چې یو کلام زه تاسو ته وړاندې کړم او تاسو لږ خوند واخلئ ډېره مننه